د چین د جاجیانګ ولایت په هانګجو ښار کې د 19مې دورې آسیایي لوبې د سپټمبر په 23مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترسره کېدو سره پیل شوې او د اکتوبر تر 8مې نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه لوبو کې افغان لوبغاړو په بېلابېلو برخو کې تر دې مهاله یو شمېر لوبې ګټلې او نورو پړاوونو ته یې لاره پیدا کړې ده. دلته په افغانستان کې بیا د والیبال لوبغاړي هیله لري چې په آسیایي لوبو کې افغان لوبغاړي ښه لاسته راوړنې ولري او د خپل هیواد لپاره مډالونه ترلاسه کړي. د چین کې آسیایي لوبې چې شروع دي 17 ټیمه شاوخوا ګډون کې کړی دی. زه د خپل افغانستان ټیم ته غواړم چې په عالي درجه سمې لوبات بریا ترلاسه کړو، د خپل افغانستان نوم او نشان لوړ کړو. دا هیله مې ده چې کوم یو روشي به ترستون شي. زما خپل والیبال ډېر خوښیږي او د والیبال لوبې لنډه زه ګورم او بل خپله مې هم والیبال کوله، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله نشم کولی چې والیبال ته حاضر شم او کله کله چې 15 دقیقې وخت پیدا کړم بیا هم د والیبال میدان ته راځم او دا لوبې د لنډه زه ګورم. دوی وایي چې د والیبال ملي لوبغاړي له همدې خاورو پورته شوي او اوس د خپل هیواد لپاره نړیوالې لوبې کوي. همدغه زموږ ټیم دی چې د دغو څو کلیو محدود کسان دغو ټیم ته راځي، د اتحاد په نامه دا ټیم دی. نو دا ټیم بیرته موږ دلته ټولې لوبې کوو. نو موږ هغه والیبال چې دی تقریبا ډېر د کوچنیوالي نه موږ دلته والیبال شروع کړی ولا اوس هم هغه خپل وخت دلته تېروو، خپل وخت کارونه چې موږ ورته تعطیل کړو یو کار د خپل والیبال د خپل وخت ورکوو، مازدیګری موږ دلته څو والیبال کوو. والیبال دلته ډېر وینې کېږي او علاقمندان د والیبال زیات دي او خپله د دغو ټیم یو لوبغاړی چې اوس د نړۍ چا خبر د افغانستان په سطح باندې نمایندګي کو سباون چې پیلم چین کې لوبې کې او د افغانستان د والیبال کپټان دی بالکل اوس. نو اوس هغه هم د دغو ټیم او دغو لوبغاړو نه تللی دی اوس ملي ټیم. که څه هم په پلازمینه کابل کې تر یو بریده والیبال عصري شوی او په دې ډول جمنازیومونو کې ترسره کیږي، خو په زیاتره کلیوالو سیمو کې بیا په دې ډول لوبغالو کې ځوانان دغه لوبه کوي. دغه خو د هر ورزشکار هیله چې ملي ټیم ته ورسېږي. شخصا خپله مې هیله ده او ملي ټیم ته ورسېږم او د افغانستان په نمایندګۍ په جهان کې لوبې وکړم او دا ورزش خوار څوک خو ما شوق لرم چې ملي ټیم ته لاړ شم او د افغانستان په نمایندګۍ په نور ولایت کشورو کې مې لوبې وکړم. دوی وایي چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې له پخوا راهیسې د والیبال لوبه کوي او په ټوله کې له ورزش سره زیاته مینه لري، خو اقتصادي ستونزې د معیاري لوبغالو نشتون او د امکاناتو کمښت ډیری ځوانان له ورزش څخه لرې کړي دي. امکانات خو بیخي په صفر دي، خو متاسفانه تر اوسه پورې حکومت نه بتوانېدی چې موږ سره کمک وکړو. ټول کمک موږ د والیبالرو په خپل مالي لګښت باندې د چې توپ وي که جال وي دا ټول خپل مالي لګښت باندې کوو. د والیبال دغه لوبغاړي وایي چې دوی هیله لري د 19مې دورې په آسیایي لوبو کې افغان لوبغاړي په ټولو برخو کې ښه لاسته راوړنې ولري او په خپل زیار او کوښښ سره د خپلو هیوادوالو پر شونډو مسکا راولي. الحمدلله دا د شکر ځای دی چې موږ ملي ټیم له پیدا کړل په هر عرصه کې، که والیبال دی که کرکټ دی که هغه فوټبال دی که هغه د نور بخشونه دي د سپورت. خوشحاله خو ډېر یم، دا د افتخار ځای دی د ټولو افغانانو دپاره. د الله نه دوی ته بریا غواړو، موږ به دعا ورته کړو دی به خپل کوشش کړو. زه ډېر خوشحال یم چې زموږ لوبغاړي هلته لوبیږي. زه ټولو ته د بریا هیله لرم او غواړم دوی د هیواد لپاره ویاړونه راوړي. د چین هیواد په هانګجو ښار کې اوس مهال آسیایي لوبې روانې دي. په دغه لوبو کې له افغانستان څخه هم 18 ورزشي څانګو لوبډلو برخه اخیستې ده چې یوه هم د والیبال ملي لوبډله ده. د والیبال لوبه په افغانستان کې یوه دودیزه او پخوانۍ لوبه ګڼل کیږي چې د ښارونو په ګډون په زیاتره کلیوالو سیمو کې د ځوانانو له لورې دغه لوبه ترسره کیږي. په کلیوالو سیمو کې ځوانان یا د دغې لوبې لوبغاړي وایي چې دوی هیڅ ډول امکانات تر اوس مهاله نه لري، په داسې حال کې چې زیاتره ځوانان له همدې لوبې سره علاقه او مینه لري. د دوی په خبره چې حکومت او نور اړوند هغه برخې چې په دې برخه کې کار کوي باید دوی ته معیاري لوبغالي او دغه راز نور هغه اړین توکي د لوبو کولو لپاره
برابر کړي. احسان الله کریمي CMG د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ.